بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله المولانا العظيم. درنو محترمو حاضرینو د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو د کابینې اعضاو د کنفرانس را بلل شوي بهرني میلمانه او همدارنګه د افغانستان له داخل نه را بلل شوي میلمنو او د مختلفو وزارتونو او اړونده ارګانونو استازو د افغانستان مجاهد ملت ولس زموږ ټولو ورونو او خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له ټولو نه مخکې زه باید د ابن سینا د بنسټ یا مؤسسې له استازو نه له مشرانو نه او مدیره هیئت نه او هغه څوک چې دوی سره په دې لار کې مرسته کړې ده چې دا نننی کنفرانس دایر کړي، له دوی نه مننه او تشکر کوم. الله پاک دې توفیق ورته ورکړي چې خپلې دغه هلې ځلې د افغانستان د ترقي و تعالی په لار کې همیشه همداسې دوام ورته ورکړي. لکه څنګه چې مخکې دوی د خپل پروګرام معرفي که، زه د افغانستان د اسلامي امارت د یو استازي په توګه تاسو ته دا ډاډ او اطمینان درکوم چې نن تر بل هر وخته زموږ په ګران هیواد ویاړلي او قهرمان افغانستان کې د کار زمینه هر فرد د افغان ته موجود دی چې دلته په اخلاص سره د افغانستان په بیا رغونه کې مثبت قدمونه کیږي. نیمه پیړۍ جنگ په موږ باندې تحمیل شو. په دې نیمه پیړۍ کې د افغانستان هر څه له لاسه ولاړله. افغانستان کې هیڅ هم نه دی پاتې، خو اوس به هر څه له صفر نه شروع کیږي او د دې لپاره اسلامي امارت شپه ورځ کوشش کوي تر څو زموږ خویندو ورونو ته هغه کسان چې په داخل د افغانستان کې دي یا له افغانستانه بهر دي زمینه د کار ورته مساعده سي چې خپل وطن ته راسي او دلته د په مختلفو ساحو کې خپل فعالیت او خپل هغه پوهه او زده کړه چې الله پاک دوی ته ورکړې یا دوی حاصله کړې ده هغه په کار واچوي تر څو زموږ ګران هیواد افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي. لغو جملې نه د افغانستان د اسلامي امارت اولین اقدام دا و چې له خپل راتګ سره په اوله ورځ باندې د ملي عفو یا د عمومي عفو اعلان وکړو چې دغه په نتیجه کې ټول هغه کسان چې په دې 500 کلو کې هر رقم اعمال سرته رسولي وو دا ټول د حکومت له خوا نه ورته عفو سو بخشش سول. یعنې مطلب د دې دا و چې له دوی سره به نور دغو اعمالو حساب نه کیږي. مطلب له دې عفو نه دا شی و چې موږ به نور د تاریخ یوه نوې پاڼه یوه نوې صفحه شروع کړو. ما بعد از این باید مطابق همین عفو که از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان گردید باید برادروار و خواهروار در بالوی یکدیگر ایستاد شویم و صادقانه در ترقی و تعالی کشور عزیز خود باید کوشش بکنیم. تمام مشاکلی که ما قبلا داشتیم به نامهای مختلف و به سمتهای مختلف و به مذاهب مختلف و به اقوام مختلف امروز همه از اونها از بین رفته. ما هیچ افغان به نام هزاره و تاجک و پشتون و ازبک و بلوچ نمیشناسیم. ما افغان من حیث افغان میشناسیم. هر کسی که تابعیت افغانستان داشته باشه در جغرافیای افغانستان زندگی بکنه و تذکره افغانستان داشته باشه برادر ماست، خواهر ماست، بدون از اینکه ما قومیت از او را مذهب از او را در نظر بگیریم و ما برش امو حق انسانی و حق شرعی که قانون اساسی از این کشور ما و قانون شرعی و اسلامی برشان داده ما برای ازنا قائل هستیم. هر فرد از این ملت اعم از مرد و زن حق داره که در طوری که در دفاع از این کشور سهم گرفتن و قربانی دادن
اینا امروز حق دارند که در سیاست از کشور، در اقتصاد کشور، در دفاع کشور و در تعلیم و تربیت از کشور سهم فعال بگیره. امارت اسلامی افغانستان به این متحد است که دفاع از مردم خود، از ملت خود و سرزمین خود و سرحدات خود به جدیت تعقیب بکنه و همچنان به این متحد است تا از امکانات دستداشته خود کار بگیره و به مردم ما که در داخل افغانستان هستند اونا در هر کنج و کنار از این کشور که وجود دارند برشان زمینه کار مساعد شود و همچنان در ترقی و تعلیم و علم در اوازه علوم به روی تمام خواهران و برادران ما خلاص شود. البته در این مورد بعض مشاکل وجود دارند. هغه مشکلاتونه چې په دې مخکې دي زه نه غواړم په هغې باندې په جزئیاتو خبرې وکړم، خو دا موږ همیشه ویلي دي او اسلامي امارت هم دا وایي چې تعلیم هغه که د نر وي که د ښځو وي دا د یو فرد او د هر چا طبیعي حق دی او شرعي حق دی، هیڅوک له دې انکار نشي کولی او موږ په دې عقیده یو چې بې له تعلیمه بې له علم نه هیڅ ملک ترقي نشي کولی. نن دا کوم ملکونه چې زموږ په ګاونډ کې دي یا په منطقه کې دي یا په غرب او شرق کې دي، کوم پیشرفتونه چې دوی په هره ساحه کې لري دا د علم برکت ده چې دوی کړی دی. نو دا لازم دی موږ ته چې له 40 کلو جنګ نه وروسته ټول د تعلیم دروازې د ټولو په مخ باندې خلاصې سي تر څو زمونږ پوهان، ادیبان، زمونږ ساینټسټان، زمونږ تخنیکران ټول په یو لاس او یو غږ باندې د دې ملک په آبادولو کې سره یو ځای شي او دې ملک ته ترقي ورکړي. لکه څنګه چې نن د دې دغه دی چې افغانان باید خپل اقتصاد ته په خپله وده ورکړي. د دې عنوان لاندې موږ تاسو ښه تجربه لرو چې افغانستان ته ډېر قوتونه راغله په دې یوه پیړۍ کې، مګر هیچا افغانستان ته خدمت ونه کړ. یوازینی څوک چې افغانستان ته خدمت کولی شي او د ملک په پښو درولی شي هغه خپله افغانان دي. او که موږ له خپلو هغه امکاناتو نه چې اوس فعلا زموږ په لاس کې دي مؤثره استفاده وکړو، کېدلی شي چې بعد له څو وختونه موږ هغه یو قوم، هغه ملت اوسو چې د خپلو ګاونډیانو د منطقې په ملکونو کې یو سرلوړی ملت اوسو. تاسو وینئ چې اسلامي امارت د دې خبرې ته په ژمنتیا سره په خپلو نیشت امکاناتو، لکه مخکې هم چې ورته اشاره وسوله چې د ډونر خبره راغله چې موږ باید ډونر ته انتظار ونه باسو او د ډونر کلمه له خپلو مغزو وباسو. موږ رښتیا هم باید په ډونرانو باندې تکیه ونه کړو. دا به د ډونرانو خپل یو احسان وي که له افغانستان سره کومک کوي، هغه بشري کومک یا په نورو ساحو کې وي، مګر موږ متکي باید په خپلو مټو اوسو، په خپلو خلکو اوسو، په خپله پوهه اوسو او په خپلو هغه امکانات چې الله پاک موږ ته راکړي دي په دې طبیعت کې په هغو باندې باید متکي اوسو. نن ستاسې اسلامي امارت چې په افغانستان کې صلح قایمه کړې او د افغانستان له یو ګوټ نه تر بل ګوټه پورې امنیت دی او هیڅ امنیتي مشکلات نسته، د دغه فرصت نه په استفاده سره باید موږ خپل امکانات هم په کار باندې واچو. برای شما بهتر معلوم است که 2 سال قبل از سقوط نظام قبلی هر روز به طور اوسط از 100 تا به 150 الی 200 نفر از هر طرف کشته میشد. ما قربانی میدادیم، خون افغانها میریخت به هر نام و به هر سبقه که بود. ما او پهلوی از او را نمیبینیم حالا که کی در کدام موقف بود و چی روا بود و چی ناروا بود، مگر خون افغانها به طور اوسط از 100 تا 200 نفر میریخت. و امروز لله الحمد فرصت موجود است که ما در روزهایی است که هیچ تلفات نداریم، یک نفر هم کشته نمیشه الا ماشاءالله اگر بعض واقعات ترافیکی یا بعض مسائل دیگری باشه. خود لله الحمد در کشور ما امنیت است. ما امروز یک حکومت قوی مرکزی داریم که حکومت به تمام نقاط افغانستان مکمل حاکم است و هر پلان و پروگرامی که داشته باشه میتونه او رو به صورت درست
تطبیق بکنه. این یک فرصت بسیار بزرگ و طلایی است. در این 40 سال ما ملوک و طوایفی داشتیم که در هر ولایت، هر قریه و هر ولسوالی حکومت‌های جداگانه بود. امروز این جزایر قدرت از بین رفته. دیروز در افغانستان فساد اداری و کرپشن زیاد بود، بیت المال خالی بود و افغانستان متکی به کمک‌های خارجی و دونرها بودند. مگم امروز لله الحمد اگر یک افغانی هم در هر کنج افغانستان به هر طریق که به دست میآید راساً به خزانه مرکزی یا به بیت المال میرسه و در رفاه مردم به کار میره. شما میبینید با می امکانات کم خود که هیچ کس با ما کمک نمیکنه، ما باز هم پلانای کلان اقتصادی را به پیش میبریم که از او جمله پلان کلان و بزرگ ما کانال قشته‌پس که یکی از امو پلانهای حیاتی کشور ماست که انشاءالله با اکمال عزیب کانال افغانستان از نگاه زراعت و از نگاه تولیدات زراعتی انشاءالله الرحمن خود کفیل خواهد بود، بلکه به خارج از کشور هم صادرات خواهد داشت و میلیون ها جریب زمین تحت آبیاری خواهد آمد در سمت شمال و این از استفاده از دریای آموس. دمده فرصت په غنیمت نیولو سره زه باید د عمود رود په باره کې ووایم، ځکه چې زموږ همسایگان همیشه په دې کې څه تشویشات لري. موږ همیشه دا بیان کړي، یو ځل بیا ځل دې سټیج نه خپلو د شمال ګاونډیو ته چې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي دا ډاډ ورته ورکوو چې افغانستان اسلامي امارت هیڅ وخت به داسې کار او پلان په کار وانه چي چې هغه د دوی په زیان او په نقص باندې وي. د آمو رود چې یو طبیعي رود دی او الله پاک زموږ او د دوی منځ کې سرحد جوړ کړی دی، له هغه وخته چې آمو جوړ شوی دی افغانستان له دې نه هیڅ استفاده نه کړې. حتی د چکلو دپاره د خوراک دپاره هم موږ له دې استفاده نه ده کړې. او برعکس دا رود همیشه د افغانستان خاوره له بینه وړې ده، په سیلابو کې په کیلومترو د افغانستان خاورې ته راننوتې. نن لله الحمد چې په افغانستان کې یو مرکزي حکومت دی، یو قوي حکومت دی او د مجاهدینو حکومت دی، د هغو خلکو حکومت دی چې واقعا په دې خاوره باندې دردیږي، په دې خاوره قربانۍ ورکړي، دا وطن یې آزاد کړی دی. نن موږ د دې جوګه سوي چې له خپلو اوبو نه باید خپله استفاده وکړو. تاسو څو وخته مخکې ولیدله چې د قشته‌پی کانال اول فاز افتتاح شو، په دوم باندې کار شروع شو او انشاءالله موږ امید دې کوو چې ډېر زر په ظرف د یو نیم الی 2 کالو کې به دا پروژه تکمیل سی او د مځکې به خلکو ته په اجاره ورکول کیږي چې هر څوک پکې هر افغان په دې کې حصه اخیستلی سي چې زموږ په زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده سي. اوس هم له دغه آمو رود نه یا دریای آمو نه موږ خپله حصه لا مکمله نه ده راخیستې. افغانستان په بین المللي اصولو مطابق چې 28% له دې رود نه حصه لري، حق لري وخوري، موږ اوس هم هغه مکمله نه ده راوړې، بلکې نیمه د دې 15-16% به افغانستان ته په دې کې راځي او د آینده پلانونه به هم انشاءالله موجود دي چې موږ څنګه کولی شو خپله نورې اوبه هم لاسته راوړو او له دې نه استفاده وکړو. همدارنګه د اوبو په بخش کې افغانستان نسبت خپلو ګاونډو ته د اوبو له نګاه نه ډېر غني دی. زموږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، ګاونډیو ملکونو ته به داسې بهېدلې. دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ ګاونډیان هم نه دي پې خوشحاله او یو تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارت دې ته مصمم دی چې خپلې اوبه مهار کړي، مدیریت یې کړي، د بندونو په جوړولو او د دې هغسې سدونه دوی ته جوړول چې هغه په داخل د افغانستان کې اوبه مهار سي، له دې نه د برق په انرژي کې او په زراعت کې او د چکلو کې کار ځینې واخیستل سي. نن زموږ د کابل چې د افغانستان د ګران افغانستان زړه دی او مرکز دی، موږ په داخل د کابل کې د اوبو له قلت سره د چکلو له اوبو له قلت سره مواجه یو. خو لله الحمد اسلامي امارت کوم پلانونه چې لري انشاءالله زر به دا مشکل حل سي چې څو بندونه د کابل په اطراف کې دي په دې باندې کار شروع دی او همدارنګه د پنجشیر په رود باندې چې اوبه یې بهیږي کته مخ زموږ په ګاونډیانو باندې ځي، د دې اوبه به د کابل خواته دغه کېږي چې کابل خلک استفاده ځینې وکړي. همداسې په ټول افغانستان کې
موږ په خپلو ګاونډیو باندې هم راوداري لرو. منهج د مسلمان، منهج د یو ښه ګاونډي د اصولو ته موږ ژمن یو. خو دا به هغه وخت کېږي چې موږ خپلې اوبه مهار کړو، یا ور زموږ د خپلو خلکو مشکل حل سي، زموږ خپل خلک سیرابه سي، زموږ زراعت وده پې باندې وکړي، بیا چې له موږ اضافه کېږي موږ به د خپلو ګاونډیانو ته هم د سخاوت په شکل باندې ورکوو. په دې کې هېڅ شک نشته. خو که کله زموږ په خپل وطن کې مشکل وي، وچکالي وي، اوبه نه وي، بیا له موږ نه د هم څوک توقع نه کوي چې موږ نورو ته یې ورکړو. همدارنګه په اقتصادي برخه کې لکه څنګه چې په افغانستان کې امنیت دی او بار بار زموږ هغه اقتصادي سکتورونه وزارتونو اعلان هم دا کړی دی، نن زمینه د دې مساعده ده چې په افغانستان کې په هره برخه کې سرمایه ګذاري وسي او خلک راسي دلته سرمایه ګذاري وکړي. زمونږ له اوله له خپلو تجارانو نه، خپلو سرمایه دارانو نه چې هغه که په داخل کې دي که په خارج کې دي، چې خپلې سرمایه رانقل کړي افغانستان ته او دلته فابریکې جوړې کړي، صنعت ته وده ورکړي او خپلې سرمایه دلته په کار واچوي. د دې په نتیجه کې به زمونږ خلکو ته کار هم پیدا سي، بیکاري سطح به راټیټه سي، بلکې لا کوشش به وکړو چې ختمه یې کړو. فقر و بیچارګي به هم له دې وطنه ورکه سي او د موږ خپل د وطن خام موادو په پخو موادو تبدیلیږي، بهر ته به صادریږي. نو زما جدي خواهش له داخلي سرمایه ګزارانو نه او همدارنګه له بهرنیو سرمایه ګزارانو نه چې هغه بین المللي سرمایه کاران دي، که د هر ملک دي، د افغانستان غېږ ورته خلاصه ده، موږ به انشاءالله ډېرې فسیلیټۍ او ډېر سهولتونه ورته مساعد کړو چې دوی راسي افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او موږ په خپلو هغو پوهانو، هغو متخصصینو باندې چې په خارج کې ژوند کوي، په هر ملک چې دي، که په اروپا کې دي، که په اسیا کې دي، که په امریکا کې دي، موږ له دوی نه دا خواهش کوو چې نن زمینه د کار په افغانستان کې مساعده ده. لکه څنګه چې ابن سینا د دې ابتکار په لاس کې واخیست، دوی هم افغانستان ته راسي، په دغسې پروګرامونو، کنفرانسونو او ورکشاپونو په واسطه باندې داسې پلانونه او طرحې جوړې کړي چې هغه له افغانستان له اسلامي حکومت سره په شراکت سره مخ ته سره بوځو. دا کوم پروګرام چې نن روان دی، سبا او بله ورځ به روان وي، دا یو مثبت قدم دی. اسلامي امارت له دې نه ملاتړ کوي او موږ ستاسو شاته ولاړ یو. ابن سینا تاسو چې هر پلان، هر پروګرام، هر شی د دې ملک دپاره تجویز کړه، انشاءالله الرحمن په ګډه به کوشش کوو او موږ پوهېږو چې تاسې خواخوږي افغانان یې، د افغانستان درد در سره ده، د دې ملک درد در سره ده، د خپلو خواخوږۍ په اساس باندې افغانستان ته راغلي. انشاءالله ستاسو پلانونه به هم مثبت وي. موږ به کوشش کوو چې په ګډه سره دا پلانونه مخ ته بوځو او تطبیق وکړو تر څو زموږ ملک له دغه مشکلاتو نه ووځي. نو بناً زه یو ځل بیا په ټولو هغه افغانانو باندې چې هغه په بهر کې ژوند کوي، لکه همیشه هم چې ورته ویلي دي، بیا دا غږ پې کوو چې دا زموږ د خواخوږۍ، د ورورولۍ غږ دی چې لطفا خپل وطن ته تشریف راوړئ. خپل وطن ګل وطن، په هیڅ کې سهولت نشته، په هیڅ کې مشکل نه حل کیږي. یوازنی چیرې چې تاسو به قلبا او وجدانا پکې مطمئن او محفوظ به هغه ستاسو خپل وطن دی. نو بناً زما خواهش دا دی چې کوم افغانان چې په بهر کې اوسیږي کوشش وکړي چې خپل امکانات افغانستان ته رانقل کړي او راسي، او کوم کسان چې له دې اوسني نظام سره سیاسي اختلافات لري، موږ بار بار ورته ویلي دي چې د دوی په مخ هم د افغانستان جغرافیه خلاصه ده، زموږ سرحدات خلاص دي، دوی کولی شي چې په هر وخت کې خپل وطن ته تشریف راوړي راسي. هیڅوک به هم دوی ته ستونزې خلق نه کړي من حیث د افغان، هیڅوک به هم د دوی په مخ کې خنډ واقع نه شي. کولی شي چې په خپل ملک په آرامه صورت سره په اطمینان د خاطر سره ژوند وکړي. د وطن سرحدات ستاسو په مخ خلاص دي، راسئ خپل وطن ته. نو له دې فرصت نه په استفادې سره زه باید د هغو مهاجرینو باره کې هم غواړم یو څو خبرې وکړم چې نن سبا له ایران نه او له پاکستانه په جبري توګه باندې راوستل کیږي. اوله خو زه باید دا ووایم چې د دغو مهاجرینو راوستل له پاکستان او ایران په جبري ډول دا خلاف د زموږ د ګاونډیتوب د اصولو، خلاف د هغو پروتوکول او قراردادونه چې زمونږ او د دوی ګاونډیو او د ملل متحد یونیسار ترمنځ امضا شوی، خلاف د هغو دی او خلاف د بین المللي قوانینو دی. هر مهاجر چې په هر ځای کې وي دا دغه حق دی چې هغه خوش برضا خپل ملک ته ولاړ شي، نه په زور ویستل شي. دا په زور ویستل د مهاجرینو، په جبر ویستل د مهاجرینو دا یو ظلم دی چې یو
چا سره کیږي. او په دې ارتباط تاسې آګاه یې چې تقریبا دا کوم وخت چې د زمونږ په ګاونډ کې پاکستان دا تصمیم نیولی دی چې د افغانستان 1.7 میلیونه مهاجر چې دوی ورته غیر قانوني وایي په جبري توګه او په زوره له افغانستانه راوباسي. دا فیصله پاکستان یک طرفه کړې ده. په دې ارتباط باندې له افغانستان له خوا سره له اسلامي امارات سره هیڅ مشوره نه ده کړې. ملل متحد هم په جریان کې نه دی اچولی، یونیسیار په جریان کې نه دی اچولی. تاسو وینئ هره ورځ زمونږ رسمي خلک، ملګري ملتونه، دنیاوال، حقوق بشر دا ټول په پاکستان باندې غږ کوي چې له دې تصمیم نه خپل واوړي، مګر دوی یک طرفه خپل هغه سرټمبګي ته نور هم زور ورکړي لکه څنګه چې ورکړی وه. او اوس زمونږ په سرحداتو باندې لکه سپین بولدک او تورخم باندې ډېر غټ بوج او رش دی چې هره ورځ په لسګونو زره کورونه، کډې، انسانان، واړه ماشومان د افغانستان خواته راځي. او په خواشینۍ سره باید زه دا ووایم چې د پاکستان حکومت بر علاوه د دې چې دا خلک په زوره په دې یخ کې راسړي د افغانستان خواته، د دوی هغه ظالم امنیتي قوتونه چې ټول عمر په رشوت او په خیانت باندې ککړ دي، د مهاجرو ټول شتمنۍ، پیسې او مالونه ترې لوټي او خالي د افغانستان خواته رالیږي. داسې کډې شته چې دغو جبونه یې تلاشي کړي دي په زرګونو په لسګونو زره کومې نقدې پیسې چې ورسره هغه ټول ځینې اخیستي دي، حتی مالونه یې ترې کته کړي دي، د کور قالینې او توشکې دا یې ځینې وړي دي. او د هغه پیسې دي، هغه مال دی چې مهاجرینو په خپل لاس په خپله مټې باندې ګټلي دي. پاکستان حکومت 1 روپۍ هم نه ده ورته ورکړې. په دې 40 کلونو کې چې زموږ مهاجر پاکستان ته مهاجر شوي دي، پاکستان همیشه د مهاجرینو له وجود نه مالی ګټې کړي دي. کله چې شوروي اتحاد افغانستان ته راغی او جهاد په مقابل کې روان و، تر نیمې نړۍ نه زیات د مهاجرینو په نامه باندې په میلیاردونو ډالر پاکستان ته ورکړل چې د پاکستان په زرګونو خلک په دې باندې په کار بوختو معاشونه یې خوړل. له همغو پیسو نه په سلو کې به اکثریت باید بیرته په پاکستان باندې استعمالېدل، یو کم حصه به مهاجرو ته ورکول کېدل. له هغه نه وروسته په دې 20 کلو کې کومه ګټه چې پاکستان زموږ د مهاجرینو په نامه باندې وکړه بیا په میلیاردونو ډالر و. خو نن تاسو ګورئ چې د دوی رسمي ملکی حکومت همدا اعلانونه کوي چې دا په مهاجرین په موږ په اوږو باندې بوج دی. نه بوج نه دی، دا واضح خبره. دوی هم په دې پیږي، بلکې دا یو وسیله د خپل بزنس او تجارت ګرځولې تر څو له نړیوالو نه پیسې پرې راټولې کړي. خو دا وارې کوم تصمیم چې دوی نیولی په د ارتباط د مهاجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی. موږ دا په کلکو ټکو باندې غندو. موږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زموږ په خویندو، په ورونو، زموږ په اطفالو باندې دغسې مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه پرې باندې کوي. موږ ډېر زغم وکړه، له حوصلې هم کار واخیسته، شدید عکس العمل هم ونه ښود. زموږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو. او د افغانانو عکس العمل دنیاوالو ته معلوم دی، په تاریخ کې معلوم دی چې افغانان ډېر وخت عکس العمل نه ښیي، خو که بیا یې ښوده بیا هغه په تاریخ کې ثبت شوي دي. او موږ لله الحمد نن قوي دفاعي قوت لرو. زموږ دفاع وزارت لله الحمد قوي دی. موږ تر زیاترو همسایهګانو نه ډېرې سلاوې لرو او تر اکثرو همسایهګانو نه موږ داسې روزلی قوت لرو چې هغو دغه 2 کاله مخکې ناټو او امریکا ماته کړل، شکست یې ورته ورکړ. زمونږ هر مجاهد یو روزل شوی جنرال دی. خو موږ نه غواړو چې دا په داسې لارو کې استعمال کړو چې هغه سبب د نور اختلاف او مشکلاتو جوړ شي. خو که مجبوره کیږو بیا دا خلک به د وطن د دفاع دپاره ولاړو. مونږ په خپلو مهاجرو باندې هم دا غږ کوو چې دوی کرا په خپل وطن خواته راسي. په افغانستان کې صلح ده، امنیت دی، زمینه د کار ورته مساعده ده، انشاءالله هیڅ مشکل نشته. کوشش وکړي چې له نورو ملکونو نه نور ذاتي راسي، ځکه که څه کال دی کال ته او بل کال ته به بیا مجبوري شي راځي. تر هغه نه چې اوس راسي لا ښه ده.
دلته ولایاتو کې ولسوالیو کې په سرحداتو کې ورته امکانات موجود دي. موږ په هغه شته امکاناتو سره د دوی په خدمت کې یو، دوی ته ښه راغلاست وایو او شپه ورځ د دوی په خدمت کې. زموږ د ملي دفاع وزارت، داخلي وزارت، د مهاجرینو چارو وزارت، همدارنګه دغه ټول کسان چې د دې مهاجرینو د ځای په ځای کېدو دپاره معذف دي، ټول شپه ورځ کار کوي تر څو مهاجرین په ښه صورت سره افغانستان ته راسي، په خپل وطن کې میشت سي. راځئ اوس وخت د دې دی چې ځتي نور خپل سرمایه او خپل کورونه له خارج نه رانقل کړو، خپل افغانستان ته راسو او دا ملک آباد کړو او په خپلو پښو یې ودرو. د هرات زلزله یا هغه یو بل ناورین و چې څو وخته مخکې شروع سو او تر اوسه پورې هره ورځ په طور د اوسط یوه او دوه جټکې پیښیږي. زموږ په زرګونو افغانان، زموږ خویندې ورونه، هراتي ورونه په دې کې زیانمن سول. یو تعداد زموږ وطنوالان پکې شهیدان سول چې د هغوی د الله پاک شهادت قبول کړي او الله پاک د زخمیانو ته مکمل صحت ورته په نصیب کړي. بیا هم د افغانستان خلکو کې هغه ملي او قومي روحیه دومره ژوندۍ ده چې خود افغانانو په میلیاردونو افغانۍ سره کومک وکړو او د دوی د ستونزې دپاره یې ورولېږلې. اوس لله الحمد هلته په پروژو باندې کار شروع ده چې دوی ته به کورونه جوړېږي، ځکه چې د ژمي هوا سړېږي، یخ راځي، له خیمونو به دوی وځي. انشاءالله مخکې له دې نه چې واورې باران شروع سي، دوی ته مکمل کورونه جوړ سي او دوی به په کورو کې اوسي. زه له هغو خلکو نه، له هغو کمپنیو نه، له هغو ملکونو نه، له هغو افغانانو نه زمونږ که هغه خویندې دي کورونه دي چې په د هرات زلزله ځپلو سره کومک کړی ده، د زړه د کومې مننه کوم او خدای دې دوی ته توفیق ورکړي چې په آینده کې هم په همدغه روحیه او په همده شکل باندې روان وي. همدارنګه دوی تشویقوم چې موږ د مهاجرینو په مخ کې هم همدغسې قربانۍ ورکړي او خپل مالی توان چې دوی لري، جسمانی توان چې دوی لري، په دې لاره کې په کار واچي تر څو زموږ هغه ماشومان، هغه میندې، خویندې، هغه مریضان، بوډاګان چې افغانستان ته په زور راشړل کېږي په ښه صورت سره دلته په افغانستان کې جای په جای سي. نو محترم ورونو، افغانستان همیشه د اعلان کړی دی چې هیڅ وخت د نورو ملکونو په داخلي چارو کې به مداخله نه کړي او دا تاریخ ثابته کړی ده او موږ په اثبات سره ویلی شو چې موږ هیڅ وخت د نورو ملکونو په داخلي چارو کې مداخله نه ده کړې او د چا امنیت هم ګواښ نه دی پېښ کړی، بلکې دله خارجیان دي، نور ملکونه دي چې همیشه یې زموږ ملک ته امنیتي ګواښ پېښ کړی. بین المللي تروریزم د شوروي او د امریکا او د ناټو چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ناخواره تاسو وینئ چې په لکونو انسانان یې زموږ له بینه ویوړله. نن لله الحمد زموږ سرحدات محفوظ دي، د افغانستان له خاورې نه هیچ چاته ګواښ نه دی متوجه، هیچ چاته به ګواښ نه متوجه کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د خپلو اصولو او خپلو قوانینو ته او د خپلو مجاهدینو هغه اهدافو ته چې په کوم نامه باندې جهاد شوی دې ته مکمل ژوند دی، کوشش کوي چې افغانستان یو باثبات افغانستان وي. افغانستان له اقتصادي نگاه نه، نظامی نگاه نه، علمي نگاه نه، تعلیم و تربیه له نگاه نه، زراعت له نگاه نه په خپلو پښو یو ولاړ ملک. ټول افغانان اوس لله الحمد روحیه د ملي فکر را ژوندی سوی ده، ټول کوشش کوي چې دا ملک جوړ سي، آباد سي. هره ورځ په زرګونو افغانان له بهر نه راځي زمونږ چې په نورو ملکونو کې دي، راځي د دې ملک په جوړولو کې، د دې ملک په بیا آبادولو کې، دې ملک را بعد ډېرو وختونو راځي، سایلو د خپل پلرني ټاټوبي وطن د لیدلو لپاره هم راځي. نو زه یو ځل بیا د ابن سینا له بنسټ چې دغه ورکشاپ یې جوړ کړی ده مننه او تشکر کوم او د الله پاک نه دوی ته موفقیت غواړم. خدای دې وکړي چې دوی دا کار په ښه صورت سره مخ ته بوځي. په دې ارتباط به اسلامي امارت انشاءالله الرحمن تاسو په څنګ کې ولاړ وي، کوشش وکړي چې د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسئ. افغانستان له هرې نګاه نه غني دی. مونږ فریمانه اوبه لرو، مونږ فریمانه طبیعي زیرمې لرو، مونږ هر څه لرو، منتها چې په کار یې واچو او د کار اچولو وخت یې اوس دی. ځکه چې یوه روپۍ راوځي یا یو بوتل اوبه هم کې جوړیږي، دا بې ځایه نه ځي، دا به د خلکو په درد خوري. په دې کې اداري فساد نشته، په دې کې خیانت نشته، په دې کې بهر ته سرمایه وړل نشته. نو بناً زمونږ له هغو ورونو نه چې هغو صاحب د علم دي او په خپلو مسلکو کې، په خپلو رشتو کې ډاکټران دي، پروفیسران دي، دا خواهش دی چې څومره زر کولی شي دوی د افغانستان په خوا باندې راسي او دلته له خپلو ورونو سره
له خپل اسلامي امارت سره وګه په وګه په مختلفو عرصو کې مشورې ورته ورکړي، ورسره قدم په قدم باندې وګرځي. او دا یوازې د حکومت وظیفه نه ده چې افغانستان ته ټول د افغانستان ټول مشاکل حل کړي. دا د هر فرد، د هر افغان، د هر خور، د هر ورور دا وظیفه ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې مثبت قدمونه کیږي. نو د خدمت وخت هم همدا اوس دی چې افغانستان ته خدمت وسو. خو که کله افغانستان په خپلو پښو درېږي او افغانستان لکه اروپا داسې جوړیږي، نو بیا خو هر څوک ورته راځي، بیا خو تنها افغانان نه خارجیان به هم دلته راځي، غواړي به چې دلته میشت سي. نو دغه اوس وخت د کار دی چې هر څوک په دغه حالت کې راسي د وطن ته خدمت وکړي. د دې وطن بچیانو چې په غرو، کلیو، بانډو کې اوسېدل، د تعلیم سطحه هم ټیټه وه، هغو خپلې قربانۍ ورکړې، وطن یې آزاد کړ، 2 امپراتورۍ یې ماتې کړلی. اوس دا وظیفه د پوهانو ده، د ډاکټرانو ده، د استادانو ده. هغه کسان چې ماستري و دکتورا ویلې، اوس د دوی وظیفه ده چې د ملک په مختلفو ساحو کې راسي ودرېږي او دا ملک نور په پښو باندې ودرېږي او له دغه مشکلاتو نه خلاص کړي. زه له ټولو درنو میلمنو نه بالخصوص زموږ خارجي میلمانه چې له بهر نه راغلي دي، که هغه افغانان دي او که بهرنیان دي، او بالخصوص زموږ دا رابللو میلمنو ته، خویندو ته چې هلته شا صف کې ناستې دي، له دې ټولو نه مننه کوم، تشکر کوم چې نن په دې کنفرانس کې اشتراک کړی دی. او له الله پاک نه نور مزید توفیق درته غواړم چې نور هم په مثبت قدمونه کیدو. افغانستان د الله پاک موږ ته تل آزاد او آباد لري. الله پاک د زموږ امنیتي قوتونه، الله پاک د زموږ هغه جهادي قوتونه همیشه سرلوړي او باعزته لري. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.